د مبارک آیات کې الله پاک د منافقت یو نقشه ذکر کړی. داسې یو مثال الله ذکر کړی لکه یو سړی چې په اوبو کې ډوبېږي، ډوب شي بیا راجګ شي، بیا ډوب شي بیا راجګ شي، بیا ډوب شي، اخره کې همداسې ډوب پاتې شي او سړی مړ شي لاړ شي. الله د منافقت داسې یو نقشه ذکر کړی چې ځینې کسان دي په هغې کې قوت ارادي ډېر کمزوری وي، عزم اراده دا یې ډېر کمزوری وي. یو خو ارادې والا خلک وي، عزم همت والا خلک وي، هغوی چې کله اسلام قبول کی نو بیا وایي هر چې بعد آورد ما کشتی را درا بنداخته یم، چې بس اوس چې هر سره سره کېږي، که طوفانونه راځي، که چاپې راځي د سمندر، که باد راځي، بس ما کشته په اوبو کې اوس پریښی سمندر کې، که کشته ډوبېږي، که هر څه کېږي کېږي دی. دا همت والا ارادې والا خلک وي. هغه شاعر وایي که نه خدا 5 انگوش یکسا نکرد، نه هر مرد مرد است و نه هر زن زن است. الله 5 ګوتې برابر نه دی پیدا کړي، نه هر سړی سم سړی کېدی شي، نه هر زنانه. نو د دې وجې نه ځینې بې همته بې ارادې خلک قوت ارادي قوي نه وي، نو داسې خلک دا هم غواړي چې موږ په اسلام باندې عمل وکړو، خو هلته چې بیا د ده مخې له کوم خنډونه راځي، مشکلات راځي، تکلیفونه راځي، هغه بیا د ده نه برداشت نه کېږي. چې نه کېږي بیرته یو قسم دا انسان اسلام نه شاته شي. نو بیا چې کله د دین خبره واوري یا په اسلام په دین کې چېرته خیر او خوشحالي وګوري، یا د چا واعظ او د خطیب بیان واوري، بیا په زړه باندې اثر وشي، دننه ایمان بیا لږ تر تازه شي، نو بیا په دین باندې چلیدل شروع کړي. چې بیا مخې له خنډونه مشکلات راشي بیا شاته شي. الله پاک دا نقشه ذکر کړی، ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. په دې کې الله دا نه ذکر کوي، دا مقصد نه دی چې یو سړی کافر شي د کفر اعلان وکړي، هغه مرتد والا کفر دلته مراد نه دی. دلته دننه کفر مراد دی چې دننه په زړه کې انسان اسلام ته هغسې وفادار پاتې نشي، اسلام باندې بیا په عمل کولو دپاره ده کې دننه هغسې همت نه وي، اراده نه وي، قوت نه وي. دننه کافر مراد دی. ظاهره کې مسلمان دی، مونځ کوي، روژه نیسي، خو هغسې صحیح اسلام چې د اسلام کې مې تقاضاوې دي هغې ته بیا دی تیار نه وي. نو د دې وجې نه دغسې دا په ظاهر کې د قانوني لحاظ سره دا مسلمان وي، خو لیکن دا د باطن په اعتبار سره دا منافق کېږي داسې انسان. ځکه مؤمن هغه چاته ویلی کېږي چې هغه باید سر او مال او هرې قربانۍ ته بیا تیار وي. چې داسې نه وي نو دا بیا مؤمن نشي پاتې کېدی، دا بیا منافق کېږي. او وخت سره دا د دې خطر شته چې ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. نو د دې وجې نه داسې مثال هم علما ورکړی چې کله کله یو بانډس وي یا یو لرګی وي، خلک په چت باندې اچوي تیر، نو دا تیر چې دی دننه خراب وي، ظاهره کې ښه ډبل ښایسته تیر وي، خو دننه وینه دې کې لګېدلې وي، پته نه لګي. ظاهره کې چې سړی ورته ګوري ښه جوړ روغ وي، خو لیکن د دې پته کله لګي کله چې دا تیر مات شي، بیا پته ولګي اوهو دا خو دننه چینجو ختم کړی و که نه، دا خو ظاهره کې صرف تیر ښکارېده. ځینې مسلمانان هم داسې وي، ظاهره کې خو جوړ وي لیکن دننه دا کافر شوی وي دننه زړه کې. د دې وجې نه په زړه باندې خواري پکار ده. نو کله کله انسان په ظاهر باندې خو ډېر خواري کوي، ګیره پرېږده، پټګی وتړه، لکه زموږ افغانان اکثر دی کې ماشاءالله ډېر تکړه چې ظاهر ډېر لحاظ ساتي، خو لیکن دننه په زړه کې که چېرته منافقت وي او ته خبر نه یې، دا د هغه تیرو د هغې لرګي په شان ته دی چې دننه وینو خوړلی، نو دا بیا ډېر په معمولي شیانو باندې دا بیا مات شي، خراب شي. د دې آیات دا مطلب دی. او دا د اصل منافقت د حقیقت د منافقت الله په دې آیات کې ذکر کړی چې منافقت څنګه په سړي کې پیدا کېږي.